تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن پنځشنبه د 2018 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده چې د خبرګول د میاشتې ل 28 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس بي اس پختو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د کوانټس هوایي شرکت اعلان کړی چې د سیدنی او لندن ترمنځ به د نړۍ لومړی مستقیمه سوداګریزه الوتنې د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې پیل شي. د الوتنې د هوایي شرکت د سنرایز پروژې برخه ده چې لمخې به نه یوازې لندن بلکې نیویارک ته هم مستقیمه الوتنې پیل شي. دا سفر اوس مهال د سنگاپور لارې شاوخوا 24 تر 25 ساعته پورې وخت نیسي، خو کوانټس غواړي 19 تر 21 ساعته پورې راکم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او ایران ترمنځ د سولې د شوې هوکړې ستاینه کړې او ویلي دي چې دا تړون د اقتصادي فاجعې مخه نیسي. د امریکا ولسمشر د فرانسې په G7 غونډه کې د پای په مراسمو کې ویلي چې د هرمز تنګي لارې د سمندري تګ راتګ کچه له اوربند 3 ورځې وروسته په څرګند ډول لوړه شوې او هیله څرګنده کړې چې دا به په منځني ختیځ کې د پراخ سولې پیل وي. هغه همدارنګه د روسیې او چین مشران ستایلي او ویلي دي چې هغوی تر ډیره له دې شخړې لرې پاتې شول او د امریکا لپاره وضعیت ښه کړ. استرالیا ته د کډوالو خالصه کچه په نږدې 3 کلونو کې خپلې تر ټولو ټیټه کچه ته راټیټه شوې ده. د احصایې ادارې په وینا په 2015 کال کې دا شمیر لږ تر لږه 301,000 و چې د تیرو 12 میاشتو په پرتله نږدې 9% کموالی ښيي. خالصه بهرنۍ کډوالي د هغو خلکو د شمیر ترمنځ توپیر اندازه کوي چې استرالیا ته د اوسېدو لپاره راځي او هغه کسان چې له هیواده وځي. د خزانه وزیر جیم چالمرز وایي چې کله د کارګر ګوند حکومت واک ته ورسید کډوالي په چټکۍ سره لوړېده، خو اوس په څرګند ډول معتدله او کم شوې ده. د اروپאי اتحادیه اساسو د ملګرو ملتونو په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا په غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د اروپאי اتحادیه استازي په یاد غونډه کې زیاته کړې چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت کولای شي افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات پر لور بوزي. دغه اتحادیه همدارنګه لخند پرته بشري مرستو ته د لاسرسي او په ټول افغانستان کې د خزو د ګډون او د هغوی د رول د تضمین غوښتنه کړې ده. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.